هلمند والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د لښکرګاه ښار ښاري او ترافیکي نظم عمومي وضعیت وکتی. د ښاري نظم د بېلابېلو اړخونو ارزونه یې وکړه، مثبت او منفي نکات یې تشخیص او له نږدې ولیدل. همداراز یې د چیک پوینټونو او بېلابېلو ځایونو له مجاهدینو او د ښاروالۍ د تنظیف کارکوونکو سره وکتل او له هغوی سره نغدي مرسته وکړه. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي هلمند والي د ښار د عمومي وضعیت تر ارزونو وروسته له اړونده مسؤلینو سره د چارو د لا ښه کېدو او پیاوړتیا په موخه خبرې وکړې. لازم پلانونه یې جوړ او تصمیمونه ونیول شوه. هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب له یو پلاوي په ملتیا د لښکرګاه ښار د بېلابېلو ناحیو څخه لیدنه وکړه. ښاري او ترافیکي نظم یې وکتی، د چیک پوینټونو او اتاقونو د مجاهدینو او همداراز د ښاروالۍ د تنظیف کارکوونکو سره یې نغدي مرسته وکړل. د عمومي وضعیت تر ارزولو وروسته یې له اړوند مسؤلینو سره د چارو د لا ښه کېدو او پیاوړتیا په موخه خبرې وکړې. لازم پلانونه جوړ او تصامیم ونیول شول. د دغه وړ چې تر دې وړاندې هم هلمند والي الحاج مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د لښکرګاه ښار له بېلابېلو سیمو څخه جاج اخیست. د ښاري او ترافیکي نظم د خوندیتوب په اړه اړوند مسؤلینو ته ځانګړي سپارښتنې کړې دي.